ولسمشر غني بیا د سولې په اړه طالبانو څخه څه غوښتي دي او خلیلزاد بیا دوی ته د کوم ګل کرلو لپاره تللی دی. سلامونه لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه په دې لنډه ویډیو کې را سره وګورئ. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې ورباندې وکړي او سولې ته خپله ژمنتیا ثابته کړي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې د دايکندي ولایت پر وروستۍ پیښه غبرګون ښودل شوی دی. په اعلامیه کې راځي چې د طالبانو له لورې ځای پر ځای شوی ماین ملکي وګړي وژلي او د دغه ډول کړنو دوام د مذاکراتو له روحیې سره په ټکر کې دی. ولسمشر غني پر طالبانو غږ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته خپله ژمنتیا وښيي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو ته پکار ده چې د افغانانو غوښتنې ومني، له جګړې لاس واخلي، خبرو ته ادامه ورکړي او د عامو وګړو وژل ودروي. د ده په خبره افغان حکومت سولې ته ژمن دی او طالبانو ته هم پکار ده چې د بریدونو او عامه وګړو په وژلو سره د سولې په لار کې خنډ جوړ نه کړي. او د دې ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خليلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان سولې په اړه به دوی او سیمې ته سفر کوي او د بین الافغاني خبرو په اړه به له شریکانو او متحدو هیوادونو سره غږیږي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې هڅه کوي د بین الافغاني خبرو ملاتړ ډیر کړي او ترڅنګ یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پر اقتصادي او پرمختیایي مسایلو هم خبرې وکړي. نوموړي ویلي دي چې دوی ته ځي او هڅه کوي بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پایلې ته ورسیږي. د خلیلزاد په وینا نړیواله ټولنه او افغانان بین الافغاني مذاکرات له نږدې څاري او ټول دا تمه لري چې په هیواد کې روانه جګړه ژر تر ژره د خبرو له لارې ختمه شي، تاوتریخوالی کم شي او دایمي وربند وشي. خلیلزاد داسې مهال دوی ته ځي چې د بین الافغاني خبرو له پیله تر دې دمه دواړه لوري د مذاکراتو پر تګلاره هوکړې ته نه دي رسېدلي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که د ولسمشر غني او د خلیلزاد د غوښتنو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.